د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل رغم انفو رغم انفو رغم انفو 3 واره دا کلمه تکرار کړه قیل من یا رسول الله دا څوک قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنه دا هغه سړی پزه دی په خاور کې ککړ شي دا په عربو کې رواج و چې چاته به د زلالت یا دا وایي چې خوار شي ذلیله سي د هغوی دپاره په عربي کې دا کلمه استعمال ده رغم انفو د هغه پزه دې په خاورو ککړ سي یعنې هغه سړی د ذلیله او خوار شي صحابه کرام حیران پاتې شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کلمه 3 وارې تکراروي آخر صحابه کرام فرمایي قیل من یا رسول الله دا څوک شی چې دومره سخت ورته په غوسه یې د الله رسول څه فرمایي سبحان الله ګناهګاره شول دي نه درواغجنې شول دي نه هر یو بېله ځان ته غټه ګناه ده لیکن د الله رسول فرمایي من ادرک ابویه عند الکبر چې د چا سره په خپل ژوند کې سپینږیري او ضعیفه باباګان وي سپینږیري او ضعیفه مور و پلار په کور کې ورسره وي لیکن دی د هغوی د خدمت له کبله بیا هم جنت ته نسي داخل فلم يدخل الجنه د مسلم روایت دی او دی د هغه باوجه د جنت ته نسي داخل دا سړی پزه چې ککړی وي دا سړی د خوار او ذلیله وي نو دا ځکه چې کوم کس چې مور و پلار په حالت د سپینږیرتیا کې ومومدي پیدا یې کړي هغه کس د دې د خدمت به الله خامخا جنت ته لیږي تېره جمعه کې موږ د دې په باره کې څومره واقعات تاسو ته نقل کړي خلک د مور و پلار د خدمت له کبله الله کوم ځایو او غټ غټو رتبو ته ورسول خو د بده مرغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي ملعون من عق والدیه لعنت دی د الله جل جلاله طرف څخه زما او طرفه نه د الله د طرفه دی لعنت وي پر چا باندې څوک چې د مور پلار نافرماني کوي څوک چې د مور پلار نافرماني کوي روایت کې راځي حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغام راوړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر ته خیږي پر اول زنا چې پسایږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم آمین وایي صحابه کرام حیران دي چې نه به مونږ کې چا دعا کړې ده نه اشاره کړې ده رسول الله وسلم امین په څه باندې وایي دوهم زینې ته د منبر څخه خیږي بیا امین وویل دریم ځل بیا امین وویل صحابه کرام پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله په موږ کې خو چا نه دعا کړې ده نه اشاره کړې ده ته امین په څه باندې وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان جبریل عرض لي فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت ثانية قال وبعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين اغا اول ځل چې مې امین ویلی دا جبرائیل علیه الصلاة والسلام رالی او د الله د طرف څخه دا شیره راوړې وه دغه شرایع راوړې وه او دا یې وفرمایل سبحان الله سبحان الله چې څوک د روژې میاشتې پیدا کړي په داسې حالت کې چې دی ژوندی وي طاقتمن وي روژه نیولی سي عبادت کولی سي لیکن بیا هم دی جنت ته داخل نه سي دا سړی دی تباه او برباد وي او بیا دوهم ځل کې چې په کم مجلس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره وسي او څوک د ده د نامه سره درود شریف نه ووایي هغه سړی دی تباه وي او دریم سړی چې مور و پلار په حالت د سپینږیروالي کې د ده سره ورسره یي ژوندي د خدمت ونه کې جنت ته نسي داخل د مور پلار د خدمت دا سړی تباه او بربادي حدیث ته ترغیب و ترهیب دی سبحان الله د الله جل جلاله د طرف څخه به دعا او شرع ده جبرائیل راخسته ده جبرائیل هم امین ورباندې وایي اسمان کې فرشتې هم امین ورباندې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امین ورباندې وایي صحابه کرام هم امین وایي دا څومره سخت ذلیله او خوار سړی وي چې مور و پلار ژوندي وي سپینږیري وي او دی بیا هم د هغو خدمت نه کوي د دوی د نه خدمت کولو څخه د جهنم ته ولاړ سي د دغه شرع مستحق وګرځېږي الله دې مو وساتي